نن د شهید مولانا خانزیب لومبی تلینو یو کال تیرېدو باوجود هم نه د هغه د قتل تحقیقات مکمل کړی شو او نه ملزمان معلوم کړی شو. مولانا خانزیب هغه سیاسي، سماجي او مذهبي شخصیت و چې همیشه د پښتنو د حقوق، د معاشرې د اصلاح، د راتلونکي نسل د تعلیم، وسایلو او د امن او استحکام خبره کوله. هغه په یو داسې وخت کې شهید کړی شوی و چې باجوړ کې د امن پاڅون دپاره هغه مهم چلو او په هغه باندې ملزمانو ډزې وکړه او پر دغه ډزو کې مولانا خانزیب شهید کړی شو. د مولانا د شهادت نه بعد پوره خیبر پښتونخوا فضا غمجنه وه. نن یو کال بعد هم هغه د خلکو په زړونو کې دی او دغه د معاشرې دپاره چې کوم اقدامات دي، کوم آګاهي مهم هغه چلولی دی، کوم شعور هغه په خلکو کې بیدار کړی دی، هغه به تل یاد ساتلی شي او تل به د خلکو په زړونو کې وي. مولانا خانزیب یو داسې شخصیت و چې هغه صرف د عوامي نیشنل پارټۍ د ورکرانو نه بلکې د هر چا د هغه سره عقیدت او مینه احترام به هغه تعلق که د هرې پارټۍ سره و. مولانا یو ټیپیکل مولا نه بلکې د هغه یو دا جمله ډیره مشهوره وه چې کوم مولا د جومات په منبر باندې د امن خبره نه کوي هغه مولا پسې مونځ مه کوئ. مولانا خانزیب د خیبر پښتونخوا په وسایل باندې هم ډېر ریسرچ کړی او په دې باندې هغه یو کتاب هم لیکلی و، شتمنه پښتونخوا په نوم باندې. مولانا خانزیب یو داسې سیاسي راهنما و چې هغه صرف د موجوده حالاتو نه بلکې د راتلونکي د نسل لپاره به هم خبره کوله. خو بدقسمتۍ نه د مولانا خانزیب په شان چې څومره هم علما کرامو په خیبر پښتونخوا کې هغه که مفتي شاکر صاحب دی، هغه که شیخ ادریس صاحب دی یا داسې نور علما لکه مولانا حمید الحق شو، هغه هم هغه خلکو ووژل کوم چې د امن دشمنان دي.